سلامونه دوستانو، راغلي یو د خپل کزن سره فاطمه جناح پارک ته. نن زمونږ دویمه ورځ ده چې په ټور باندې راغلي یو، خو دا زمونږ اولنۍ تجربه، اولنۍ اکسپیرینس ده کوم چې د خپل همزولو کزن سره او خپل مشرانو ترونو سره په یو ځای سره تیروو. نو د یوسف خان ما سره ولاړ ده، د دونه به پوښتنه کوو چې دا زمونږ اول اکسپیرینس و چې تاسو کزن سره یو ځای فاطمه جناح پارک کې ناستې یاستئ او مختلف ځایونه مو وکتل. یوسف خان به هغه نومونه هم تاسو سره والي او سره لنډې لنډې شیبې چې کوم موږ تېرې کړي هغه به هم تاسو سره شریکې کړي. یوسف خان تاسو څه وایئ د دې تجربې باره کې؟ ولا نن د اختر درېیمه ورځ ده، موږ ټول خپل تر زامن راغلي یو پارک اسلام آباد ته، او اسلام آباد کې مختلف پارکونو ته وګرځېدلو او دا هم فاطمه جناح پارک ده. موږ لومړی امبریلا ویو پارک ته لاړو، هلته ډېره ښایسته منظره وه. نو هلته مو تر زامن سره ساعت تېر شو. بیا هغه ځای لاړ سینټورینس ته، نو سینټورینس کې مو یو څه انجوای وکړ. هغه نه بعد بیا دلته راغلو، دې ځای کې مو خپل دیګ او پخلی هر سره وړي دي، نو یو ښکلی پارټي هم جوړوو. یاره باور وکړه چې هغه پخلي یو عجیبه انداز، عجیبه خوند، هغه ویو، هغه نظاره. موږ سره زموږ مشران اشپزان هم پکې شته دي. نو نوري صاحب زموږ یو ښه اشپز ده او ورسره مخ الله ما هم اشپزي کوي. ډېر یو ښکلې کړۍ پخ کړې. یاره پخلی خو ډېر زبردست و، خصوصا هغه لمبو بیخي مزه وکړه. اوبو ځای و. یاره زه تاسو ته یو خبره وکړم که نه، انګلیش کې یو جمله ده وایي a person who doesn't have a social life will not truly enjoy the life. یعنی هر هغه کس چې سوشل یعنې دوستانه ژوند نه لري هغه د ژوند څخه مزې نشي اخیستلی. که چېرې زه دا سوچ وکړم چې زه استاد یم، یا دا سوچ وکړي چې زه ټیچر یم میتس ټیچ کوم، او که چېرې رفیق خان ووایي چې نه زه خو مشر یم، زه نه غواړم چې دوست سره یو دوستانه یو وګرځم او زما به عزت کم شي. نه، دې کې د چا هم عزت نه کمیږي، په دې کې ستا عزت لوړوالی کېږي. ولې بهترین کسان هغه دي چې وړو سره واړه غټو سره زموږ ترونه وګوره موږ سره چکر وهلی ده. پته نه چې ویډیو سټارټ کړه دا د هغوی عظمت ده، دا د هغوی لوړوالی ده. نو تاسو د دې نظاره د دې ویډیو په تاسو د ویډیو وګرځوئ لږ، نو ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول، ډېر ښکلی نظام، ډېر ښکلی شو ده. تاسو وګورئ دې خوا ته چې د کرکټ لوبه هم روانه ده. نصیب الله خان ګورئ چې کرکټ کوي، د دوی کرکټ سره ډېره بې حده مینه ده، او عمر خان هم ډېر مخکې ناسته. پارک ډېر لوی ده، نو دلته کولی شي کرکټ هم وکړي، ځکه چې بال نه ورکېږي او هر څوک کولی شي کرکټ پکې وکړي. یاره باور وکړئ که نه چې د کرکټ مینه داسې شاټونه وکړي بال هم چې ورکوي، خو بس بیا هم را پیدا کېږي، ځکه چې ځای زه خو وایم چې کرکټ مینه دې خلک تاسو نه زده کړي. فاطمه جناح پارک کې هم بیټ او بال دونه نه ده پاتې. نو عمر ته وګوره فیلډینګ ته ولاړ ده، چېرته هلته وګوره. نو عمر خان تاسو ګورئ چې ډېر مخکې ولاړ ده، هغه ځای کې به تاسو ته پته لګي چې اسانۍ سره بال راخلي. بالکل بال هم ډېر مخکې لاړه. نو هغه انور خان تاسو هم کرکټ لوبه وکړله، تاسو هم دغه ټور وکړه اول ځل باندې، نو څه مزه یې وه؟ ډېره ښه تجربه وه چې د لومړي ځل لپاره خپل مشرانو سره راغلي وو. ډېر خوند یې وکړه چې ډېر لرې ځایونو ته هم لاړو پکې. بالکل دا فاطمه جناح پارک د ماشاءالله ډېر زیات غټ ده، خو نن دلته رش نه ګورو، یعنې ډېر تعداد کسان نشته. اختر پنځمه ورځ ده، خو تاسو دلته د کرکټ لوبه سټارټ کړله. نو څه کرکټ په باره کې تاسو څه وایئ؟ کرکټ سره ولې دونه مینهوال یاست؟ کرکټ یو خو خوند هم کوي که نه، چې دا لوبې ګورو د افغانستان او د دوی لوبې ګورو دا هم خوند کوي که نه. خبره ته وایي چې افغانستان کې د چا مینهوال افغانستان کرکټ ټیم کې؟ افغانستان کرکټ ټیم کې د راشد خان. د بالینګ که د بیټینګ؟ او بیټینګ سایډ بیټینګ نجیب الله صدران. او نړۍ کې خو تاسو ته پته شته چې ډېر زیات ټیمونه دي، نو د ټولو ټیمونو کې کوم ټیم سپورټ کوئ؟ ټولو ټیمونو کې چې تکړه ټیم د هغه د انګلینډ ټیم ده. ښه بالکل ډېره زیاته مننه ټایم راکولو څخه. مخکې به لاړ شو، نور نه به مې تېرولو. مننه، تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. ښه دوستانو، نور ملګري هم شته، دا ډېر ښایسته نظارې کې بال ورک شوی د هغو نه. نو راځئ چې هلته هم تاسو سره یو لنډه آیډیا د دې پارک مطابق او د خپلو کزنس مطابق تاسو سره شریک کړو. ویډیو مه سکپ کوئ، موږ سره اوسئ. یو ځل بیا عمر خان موږ سره ولاړ ده. عمر خان په دې ټور کې زمونږ د ګاډي مشري کوله او ډېر ښه انتظام یې وکړ، ډایرکشن یې ډېر ښایسته و. دو ګوګل میپ استعمالوو. ګوګل میپ په واسطه باندې موږ وکړلی شو چې مختلف ځایونه د دې اسلام آباد او امبریلا ویو موږ پیدا کړو. نو عمر خان دې لپاره کې یو لنډ آیډیا ورکړئ، تاسو څنګه ګوګل میپ استعمال کړه، ډایرکشن مو پې څنګه آن کړه، لکه موږ دا موږ دپاره یو نوې تجربه وه. نو زیاتره ملګري دوستان او زموږ د ګاونډ ملګري هلته یې وزټ کړی و، ملاقات یې کړی و. نو د هغوی د
د مشورې په راخیستو سره مونږ دغه صحیح نوم د انټرنیټ واخیستل چې امبریلا واټرفال و نو هلته خپل د ګوګل میپ په تعقیب کېدو سره مونږ خپل هدف له ځان ورسولو وزټ هم وکړ لکه څرنګه چې په ګوګل کې مونږ لیدلی و د انټرنیټ کې مو لیدلی و همداسې خپل په ژوند کې مو ولیده حقیقي بڼه یې درلودله ډېر ښکلی و او همدارنګه نور زیاتره داسې لکه څنګه چې دغه کوم پارک تاسو نوم واخیسته نو هماغه پارک د اسلام آباد تر ټولو فاطمه جناح پارک تر ټولو ښایسته څېره لیدونکی پارک ده او په همدارنګه نور ښایسته ښایسته منظرې به نور هم وګورو او دلته زیاتره دلته دوه لوحې لګېدلې دي د لوحو ته کارمانه ته ورته وکړه په دې کامرو په دې لوحو کې راشه دې خوا راشه ودرېږي په دې لوحو کې دوه لوحې دي چې یو خواته یې د ماسک جومات طرف ته ورکړی ده چې مطلب که چې د جومات ته ځئ نو کونج کې جومات جوړ کړی او دې خواته نو آرټس لاسي صنایع چې کوم یو د انسان د لاس په واسطه جوړې شوي دي چې لیدونکي یې وګوري نو هغه هم هلته موجودې دي هغوی ځو هغه ځای څخه هم لیدنه کوو اوس راځو یو څه ښکلي نور شنه ځایونه دي اوس فلحال هوا لکه توده ده د سوري څخه استفاده کوو چې تر څو هوا لکه نارمل شي عادي حالت ته راشي او د نور ګورو چې د پارک کوم داسې په زړه پورې دي چې د هغه څخه هم ملاقات وکړو نړۍ مننه معلومات ماشاءالله زړه پورې او حقیقت درلودونکی او زه به تاسو په دې هغه کې یو ښکلی تصویر واخلم زه ستاسو فوټوګرافر یم ډېره زیاته مننه خوشحاله او آباده اوسئ دو به یو تصویر ولي او زه به بیا هم غږېږم مننه کوم د دوست څخه چې ډېر ښایسته معلومات یې ورکړه باور وکړه چې دونه تجربه زه نه لرم دونه معلومات نه لرم ځکه چې موږ ګرځېدونکي نه یو نړۍ مننه ستاسو ټولو څخه انشاءالله لاسي صنایع به هم تاسو ته ښیو تر هغه پورې ویډیو مه سکیپ کوئ موږ سره اوسئ